د تور غره په لمن کې نیمه ړنګه ولاړه هستوپه له میلاد څخه 250 کاله وړاندې د اشوکا هندي واکمن د واکمنۍ پر وخت رغول شوې. اشوکا د بودایزم دین لاروی و. له میلاد څخه 250 کاله وړاندې اشوکا له هند څخه افغانستان ته راغی او د افغانستان په ځینو سیمو تر واک ترلاسه کولو وروسته یې په لسګونو دې ته ورته معبدونه د بودایزم دین د خپرولو لپاره ورغول. د همدغې هستوپې یا عبادت ځای لاندې د بودایانو کلي آباد ول. اوسیدونکي یې په کرنه او مالدارۍ بوخت او تر ډیره د اوبو په خوا آباد خلک وو. د پوهنتون استاد غفران الله معروفي کیسه داسې کوي. دغه ستوپه نومیږي. دغه ستوپه د بودایانو معبد دی. دغلته به یو راهب د بودایزم د دین او دلته به ناستو. کله هم چې کوم مسله کېده یا د دوی د عبادت څه مسایل به راتلل بیا به دوی دلته راتلل. د بره نه لاندې ډېر ښه غږ ځي نو د دوی سره یوه ډېره غټه نغاره به ورته ویلې ډول موږ غټ ډولونه ورته وایو نو هغه به وو هغوی به هلته هغه کولو ډنګولو به یا به والو نو دا غږ به ټول کلي ته د دې لپاره دوی تیږې مختلفې تیږې استعمال کړي دي. که تاسو هلته نږدې نه لاړ شئ نو یو رقم پرخچه تیږې دي چې زموږ عموما په کلتور کې د قبرونو دپاره استعمالیږي. دغه تیږو نه استفاده شوې. داسې ویل کېږي چې کېدای شي دې ځای کې هغه شوي څه شیان ویستل شوي. ممکن د بودایزم د دور هغه قیمتي اسباب کېدای شي دلته ښخ شوي ایښودل شوي. خو عموما دلته چې کومه دغه ستوپه ده په ستوپو کې د 2-3 خواو نه هغه کوم هغه چې دي د استوري هغه منځ ځای ته چې رسېدلي دي دا ټول چې وو هغه د راهب د ناستې ځای دی. نو دلته هغه راهبان پخوا داسې وو چې ګوشه نشیني به یې کوله او دا بهترین ځای و د دوی د ګوشه نشینۍ لپاره چې دوی هغه وکړي دلته کینی. نو بودایزم هم تر ډېره پورې په ګوشه نشینۍ باندې ډېر هغه دی ولاړ دی چې هغوی اکثره دغه بودایان چې دي هغوی به بیا کار داسې خاص نه کولو. راهبانو به بس فقط یا به دین رسولو یا به چېرته ناستو عبادت به کولو. کېدای شي داسې د هغوی قیمتي اسباب ښخ شوي او ایښودل شوي دوی ښکلي. خو زه ډېر باوري په دې نه یم چې ممکن داسې شنې راوتي. البته د دې د هغه نما دپاره چې په دغه شکل باندې د هغه لري کېدای شي خلکو شک کړی او دا کیندنې کړي. خو په دغه ځایونو کې داسې خاص کوم اسباب دوی نه ایښودل. بل دغه چې په کوم ځای کې دي دا ډېر مهم ځای دی. دا د ګنداره دا د ورېښمین لار چې ورته وایي دا غټه ورېښمو لار نو دا ډېر مهم دی. دا یو ډېر ستر تمدنو لکه اوس چې د هړپا او د موهنجودارو یا د سیندو کوم تمدن یادیږي په دغه سیمه کې همدارنګه د ګنداره یو ستر هغه تمدن و. بل په ویدونو کې خاص کر په ریګوید کې د دې ځایونو ډېره ستاینه راغلې ده د دې ډېره یادونه راغلې ده. نو دا ثابتوي چې افغانان ډېر پخواني او ستر قومونه دي متمدن قومونه دي. دا ثابتولی شي. په ننګرهار ولایت کې دې ته ورته ډېر نور بودایي معبدونه هم د اشوکا پر مهال رغول شوي چې ډېری یې اوس په بشپړ ډول یا له منځه تللي او یا خو د لمنځه تلو په حال کې دي. دلته خو په سلګونو شاید استوپې وي او ډېرې زیاتې ځکه تاسو که داسې ښکته لاړ شئ د دې څومره چې د سیند په سر باندې ځئ تر بیسودو پورې وښکته دا استوپې تاسو ګورئ دا مختلفې دي. او په دې لاره باندې چې تاسو د دې غیبي بابا په دې لاره باندې ځئ د دې تورغر په څنډو تر ډېره پورې تر شاهي کلا پورې زه تللی یم. هلته یو ډېره غټه ستوپه ده چې هلته شامل ده. مطلب دا یو ډېر غټ ښار دی متمدن او دا ښار نه یوازې همدغه د جلال آباد مربوط دی بلکې دا تر عباسي نه پورې لاندې او داسې د کابل نه پورې تر سند سیند پورې بعضې وایي چې د سند سیند پورې دا ګنداره ښار.
چې د پخوا نه موږ اورېدلي دي. دا د انګریزانو د وخت تپه ده. انګریزان چې بیا څه وخت کې لاړل نو موږ د ظاهرشاه د افغانستان حکومت راغی. ظاهرشاه هغه بیا دلته د عسکر او د پوځیان د هغه دلته وشېدل. هغې نه چې وروسته سو بیا ورغلی موږ د افغانستان د نجیب حکومت راته دلته به پکې وشېدل. بیا له هغې نه د علاقې به یې څارلې د ښار او جلبات به یې څارل. دا مې اورېدلي دي. دوی فکر کړی چې البته دا برجونه دي. دا برجونه نه دي. دا داسې هېڅ ځای نه لري چې دا د برج استفاده وشي. برج خو داسې وي چې هغه خپل ځان ته یو خاص هغه مورچل لري او هغه نه بیا د ډزو او د هغه استفاده کېږي. دا داسې کوم شی نه لري. بره نه مکمل بند دی. بغلونو کې لاندې بغلونو کې البته سوري لري. هغه په لاندې طرف تللی دي. بره طرف نه دی راغلی. که دلته په دې هغه کې نه وځې ستوپه کې نو که ته فایر کوې نو کېدای شي اسمان وولې بېرته ځمکه نه شي ویستلی. په دې مایل توګه باندې دوی دا برجونه دي. نو دا هغه شی بیخي نه دی. دا هماغه د ګنداره او د بودایزم د وخت چې افغانان په هغه وخت کې دغه دین ته هغه شوي ول راغلي ول. دا هغه وخت هغه دي تاریخي آثار دي. که چېرته دا جوړ وای د دې فرهنګي او کلتوري ارزښت دا دی چې یو خو به دا زمونږ ښودلی وای چې په دې وطن کې چې دي افغانان په دغه شکل باندې بیرته هغه خپل اصلي دین چې اسلام دی اسلام دین ته دوی راغلي دي نو په ټولیز شکل باندې اسلام تم راغلي دي. نو دوی همیشه د حق په تلاش کې وو چې هر څه د حق په تلاش کې وو. په دې ډول باندې دوی راتلل یو ټولیز شکل باندې. نو فرهنګي ارزښت یې دا هم دی که دا چېرته جوړ وی نو ډېر زیات سیلانیان به د دغه څیزونو د راتګ دپاره راغلي. پیره پې نه وه. اوس باید کم از کم وساتل شي جوړ شي. همدغه هغه دي څه ورته وایي همداسې توپې دي چې هند پې باندې نهایت ډېرې پیسې ګټي. تاسې باور وکړئ زه د لکھنؤ هغه نه څه ورته وایي د الہ آباد نه بنارس ته موږ چې لاړو هغلته یو ډېر ستره ستوپه د بودا ولاړه وه. هو همدا شی وه. یعنې که زموږ دغه ستوپې جوړې وې ممکن د هغه او د دې سره هېڅ فرق نه وی کړی. د افغانستان د لرغوني تاریخ څرګند او ښکاره نښې همدا تاریخي څلي او ځایونه دي. د اطلاعات و کلتور وزارت یې باید د خپلسرو کیندنو مخه ونیسي او د ساتنې لپاره یې اغېزناک او کوټلي ګامونه واخلي. اجمل صدیقي، ننګرهار ولایت.